سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د مشران جرګې مشر وایي که چیرې قومندان علیپور د سیاسي فشارونو له امله آزاد شوی وي نو باید ټول هغه جنرالان چې په بېلابېلو جرمونو بندیان دي خوشي شي. فضل هادي مسلمیار نن د مشران جرګې په عمومي غونډه کې چې د امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلین استجواب شوي وو همداراز پړه کړه چې په داسې مسایلو کې دوه چلند د منلو وړ نه دی. مشرانو جرګې نن د کورنۍ او ملي دفاع وزیران او د څارګر ملي ادارې مشر د هیواد د امنیتي وضعیت په هوایي عملیاتو کې ولسي وګړو ته د اوښتې مرجوبلې او جنرال رازق د ترور په اړه استجواب کړي دي. قومندان علیپور چې 2 ورځې مخکې د کابل د 18مې حوزې په شاوخوا سیمو کې د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو له لوري نیول شوی و تېر مازدیګر بیرته آزاد شو. د ولسمشر دویم مرستیال د قومندان علیپور څخه وغوښتل چې د هیواد د حساسو شرایطو په درک سره له حکومت سره همکار ووسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ څارګر ملي ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره نوموړی د غیر مسؤلو وسلوالو قومندان بللی او زیاته کړې وه چې د 150 کسیز ګروپ په وسیله یې د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې له خلکو او سوداګرو په بېلابېلو پلمو پیسې اخیستې، له مجرمینو به یې ملاتړ کاوه او د سیمو د خلکو په ځورونې بوخت و. د بدخشان په مرکز کې یوه میرمن د خپل خاوند له لوري په ډز سره ووژل شوه. د بدخشان د والي ویان ثناءالله روحاني وایي دغه 15 کلنه میرمن چې آزاده نومېده او د 5 ماشومانو مور وه تېره شپه د فیض آباد ښار په شاوخوا سیمو کې په خپل کور کې د خپل خاوند له لوري چې اوس د طالبانو په ډله کې دی وژل شوې ده. ویل کېږي د فیض آباد یوې محکمې د یادې میرمنې په غوښتنه په یوې غیابي محکمې کې د طلاق فیصله کړې وه. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزني کې په 2 بېلابېلو نښتو کې 6 طالبان وژل شوي او 2 نورې ټپیان دي. د غزني د والي ویاند وایي په دغو نښتو کې چې تېره ورځ د آبند او مقر ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي د یادې ډلې یو شمېر وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نوموړي په وینا په دې نښتو کې یو پاڅون کوونکی هم ټپي شوی دی. او په ننګرهار کې په تازه هوایي عملیاتو کې 19 داعشیان ووژل شول. د 201 سیلاب قل اردو قمندانۍ مسؤلین وایي دغه عملیات تېره ورځ د کورنیو او بهرنیو ځواکونو له لوري د اچین ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې ترسره شوي دي. د یو بل خبر له مخې د دغه ولایت په شیرزاد او د کاپیسا په تګاب ولسوالیو کې هم په ورته عملیاتو کې 9 طالبان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.